سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو کمنټ مې راخیستی دی. یو ورور کمنټ کړی دی، وایي چې یو کس د هغه خپل زوی دلته په کیس کې ورکړی او د اسناد اخیستي او د دغه زوی وفات شوی او دی غواړي چې نور فامیل، نور چې کوم د اولادونه دي هغه دلته راولي. د دغه مړ شوي زوی دپاره، وفات شوي زوی دپاره به دی څه ضرورت دي، څه کول پکار دي، آیا د به پوښتنه کیږي که نه به کیږي او دی به څه کوي، آیا ده ته د ډیث سرټیفیکیټ ضرورت شته او که نه. ملګرو، که هر چا په خپل کیس کې خپل میرمن او بچي ورکړي او دې کې هر یو وفات شي، نو د دوی به دې دپاره ډیث سرټیفیکیټ خامخا جوړوي. ډیث سرټیفیکیټ نه مراد د مرګ سرټیفیکیټ. ډیث سرټیفیکیټ به دې جوړوي او دا به د وزارت خارجه نه ټاپه کوي او تصدیقوي او هغې نه بعد به دا سفارت ته د خپل د نورې دوسیې سره د باقي مانده د کومو کسانو لپاره چې تاسو ګمان کوئ هغې ته به یې ځان سره وړي. بله دا ده چې دغه ډیث سرټیفیکیټ به دوی پراته هم لیږي چې زما دغه زوی په پلانکي نوم باندې و، هلته ثبت نام په اوپرا کې د دې شوی و، اوس دا د دغه لامل د وجې دا وفات شوی، دغه سرټیفیکیټ دی. هغه د مرګ چې کوم لامل دی، کومه وجه ده، هغه په ډیث سرټیفیکیټ کې بیان شوي، لیکل شوي. نو هلته به هم تاسو دغه ډیث سرټیفیکیټ لیږئ. نو که هر داسې ملګری او هغه دغسې یو مشکل سره پیښي هر یو دغسې مشکل سره مخ شوی، نو دوی کولی شي چې دې دپاره دوی د ډیث سرټیفیکیټ واخلي او هغه ډیث سرټیفیکیټ دوی په سفارت کې او دلته په اوپرا کې وښیي. اوپرا ته هم ولیږي او سفارت ته چې هر کله دوی د کورنۍ نور غړي ځي، نو هغه یې هم باید ځان سره وسي چې دغه زما اولادو او د وفات شوی دی، دا یې ډیث سرټیفیکیټ دی. نو دغه رای حل دی، بالکل دې دپاره د ډیث سرټیفیکیټ ضرورت شته. به تاسو جوړوئ. ویډیو همدومره وه. که کوم ورور پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه ته کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو پوښتنې تاسو ته جواب درکوم په مخامخه.